یو ډېره جالبه تجربه شوې وه. شارک چې یو نو میان دي په دوی باندې دا تجربه شوې وه چې دغه شارک یو ډله راواخیستل شول او په 2 کټګوریو په 2 دستو باندې وویشل شول. د دې نه یو کټګوري شارک په بحر کې خوشې کړل چې د عمل ته لوی شي او په دې کې ټریکران ولګول چې بیرته یې وروسته پیدا کړي، او یوه ډله یې چې دا په شیشه یي فش ټانکونو کې یا د اوبو په ذخیرو کې واچول شول او د دې ذخیرې ټول سایز چې فرض کړئ تاسې 3-4 متره. اوس هغه میان هغه شارک چې په بحر کې خوشې وو هغوی تقریبا د 8 فوټو نه هم پسې غټ شول. صحیح ده که نه؟ د خپل ایوریج سایز د خپل اوسط سایز په اندازه باندې لوی شول. اما هغه میان هغه شارک چې په شیشه یي فش ټانکونو د اوبو په ذخیره کې لوی شوي وو هغوی صرف او صرف هماغومره غټ شول چې څومره د دوی دا شیشه یي فش ټانکونه او دغه ذخیرې وو، یعنې 2 الا 3 متره 4 متره. د دې کیسې نه موږ څه هدف اخیستلی شو چې زموږ د فکر رشد او زموږ د فکر ارتقا، زموږ د فکر توسعه دا صرف او صرف زموږ محدودیتونو پورې اړه لري. هغه کم محدودیتونه چې موږ خپل فکر ته ټاکلي، خپل سوچ ته هم ټاکلي، زموږ سوچ صرف او صرف هماغې پورې تللی شي. اما پوهېږئ د هغې نه هم پسې ډېر مهم شی چې شی دی زموږ محیط. صحیح ده که نه؟ په فکري لحاظ کیدای شي موږ ډېر زیات څه تصور کړو، ډېر زیات ښه ایډیاګانې موږ ولرو، ډېر ښه مفکورې موږ ته راشي، اما کله کله زموږ محیط زموږ په پښو کې نښلي موږ راایساروي. او زموږ محیط څوک دي؟ هغه خلک چې موږ ورسره ناسته ولاړه ده، هغه خلک چې موږ ورنه متاثره کیږو، هغه خلک چې موږ ورسره ډېر کینو پاسېږو، هغه خلک چې زموږ ملګري دي، هغه خلک چې موږ په غیر اختیاري شکل باندې د هغوی عادات اډاپټ کوو او توافق ورسره کوو. اوس که چیرې موږ خپل ملګري، خپل دوستان، خپل شاوخوا خلک، خپل همکاران په دغه رقم باندې انتخاب کړي چې هغوی د لوی فکر خاوندان دي، نو زموږ فکر به هم د محدودیتونو نه خلاص وي او زموږ فکر به هم لامحدوده مخکې ځي. اما که چیرې موږ د داسې خلکو سره ملګرتیا کړي، زموږ ناسته ولاړه، زموږ نفوذ او نفوذ دواړه داسې خلک وي چې هغوی خپل فکر محدود اوسي او هغوی نه غواړي چې خپله رشد وکړي، نو څه فکر کوي موږ به څنګه رشد وکړو. نو دا ډېره مهمه ده د یو خوشحاله ارامه ژوند لپاره، د یو پرسکونه ژوند لپاره چې موږ د خپلو شاوخوا خلکو انتخاب سره کم وکړو. اوس کیدای شي د هغه کیسې او تجربې په لحاظ باندې میانو ته، شارک ته دا اختیار نه و ورکړل شوی د الله تعالی د قوانینو، د طبیعت د قوانینو په حساب باندې چې هغوی د خپل محیط انتخاب وکړي، اما انسان ته ورکړل شوی دی. نو خپل محیط خپل انتخاب کړي او خپل فکر ته، خپل تصور او امیجنیشن ته دا اجازه ورکړي چې هغه د لامحدوده خور شي. اوس که چیرې ویډیو مو خوښه شوي دا ویډیو در سره فیوریټ ته واچوئ او بس همدومره. ډېره مننه.